خلاص هیوادوالو خبرونه خفه نه شي یو ډېر خوږ انسان شیخ صاحب حماسي موږ سره خبرونه کې میلمه ده پاتې شئ جناب حماسي صاحب محترم مخکې سوال چې تا وکړې ما ته هم ځینې شیان په یاد د مینې په باره کې چې و دا ګډې وډې مینې په باره کې نه یو وایي مثال شیرۍ بیا د خېټې سره مینه لري بالکل دا مثال دا مینه موږ بلای بل بیا خلک حماسي صاحب پخوا به دې اورېدل چې ول زه د وطن سره ډېره مینه لرم نه بې اندازې ډېره مینه د دې خلکو سره لرم د دې درختو سره لرم د دې خاورې سره لرم چې دا ترپ سو د دنیا بل سر ته ځانونه ورسو نو داسې بې مینه شول دا مینه دغه سوله پر دا ځای خلاصه سي یو دم که یا کمه سي دا څنګه حساب دی حماسي دا ته مینه وایو مینه خو نه ما مخکې درته ویلي یو لوی باب ده هغه دروغجنې مینې ولې اصل کې په حقیقت کې مینه نه تنه د انسانانو په مابین کې مینه د حیواناتو په مابین کې علامه ابن جوزي عالم په بغداد کې تېر سوی تقریبا ډېر مخکینی تېر سوی د هغه یو کتاب جوړ کړی ذم الهوا هلته لیک یو عنوان یې کېښودلی چې مینه د نباتاتو په مابین کې نشته چې په دې سړی بحث وکړي بې ونادره لیکلې ده وایي یو وخت کې د خرماو باغ و چونکې هغه عربي مملکتونو کې د خرماو باغ یوه د خرما ونه وه چې ورځ تر بلې وچېدله وړکۍ کېدله د خرماوې چې کولې وړې وړې به وې نسبت مخکې به غټې وې نو بیا یو سپین ږیری ماهر ورته راوسته چې دا ولې هغه یې څه ورته ویلي وي دا مینه ده وي په چا باندې مینه ده وي په هغه باندې په هغه باندې وي نو څنګه وکړو چې د دوی په مابین کې دا بیرته خپل حالت ته راسي وي دا وصال غواړي مینه وصال غواړي که بالکل که یو سړي د کونړ د سیند سره مینه وي نو هغه د اروپا او د غرب نه دلته نه راغږېږي دلته راسي باید ځکه د مینې تقاضا وصال ده مینه وصال غواړي یو ځای کېدل علامه زموږ یو بل حنفي عالم تېر سوی علامه ابن العابدین شامي یو ځای کې لیکي وایي نفسې مینه طبعا د حیواناتو منځ کې